دوستانو وخت مو په خیر. نن ورځې درس دی ولسم درس ده. ولسم درس ده ان شاء الله چې ډیر مهمه موضوع ده د اکوزیټیو په اړه کې ده. نن ورځې درس یعنی ډیر په زړه پورې او مهم درس ده. باید 100% زده کړئ. اکوزیټیو ده، په اکوزیټیو باندې به ان شاء الله په دې ویډیو کې تاسو په اکوزیټیو باندې پوهیږئ، مکمل به پوهیږئ ان شاء الله. نو هغه دوستان چې تیر درسونه نه لیدلي، نن ولسم درس ده. تیر درسونه حتما یوټیوب کې تعقیب کړئ، ځکه هغه هم چې نه زده کړي د درس باندې په اسانۍ نه پوهیږي. دې په خاطر موږ اکوزیټیو درس ولسم درس چې نور مهم و هغه باندې باید پوه اوسئ، بیا د درس وګورئ. اکوزیټیو مخکې دې نه چې اکوزیټیو موضوع زه تشریح کوم، هغه ورونه کوي واتس اپ ګروپ کې نه وي یا غواړي شخصي کورس شروع کړي ما سره، دغه واتس اپ دا سکن کوي در سره، دغه کوم کیو ار کوډ څه ده، تاسو واتس اپ ګروپ ته راځئ. الته پکې زه اډمین ما دوه دانې اډمینان دي. هغه اډمین چې د لمر علامه پې ده هغه زما شماره ده، هغې زما شماره واخلئ او دا یوټیوب ده، زموږ د یوټیوب هغه ده. اوس دوستانو مخکې دې نه چې زه د اکوزیټیو موضوع شروع کوم، زه اول راځم زه تاسو ته د اکوزیټیو، نومینټیو، داتیو، ګینیټیو اهمیت درته ښیم چې دا څنګه ولې اهمیت لري په جرمني ژبه کې، څه معنا لري او کوم ځای کې موږ د استفاده کوو. صحیح ده؟ نو د دې لپاره زه تاسو ته مخکې مې درس درکړی و، هماغه درس سلاید راوړم، تاسو ته زه هغې باندې بحث کوم. ګورئ ښه متوجه اوسئ، زه به دا دلته رانږدې کوم تاسو ته، ښه نه کېږي فکر کوم په هر صورت. ښه متوجه اوسئ دوستانو. دلته وګورئ یو جمله چې ده، که څوک ورته وایي یو جملې تعریف راته وکړه په جرمني ژبه کې، دا باید اول په پښتو کې زده وي. یو جمله چې ده یعنی د څه شي مشتمله، د څه شي وي، د سوبجکت او د هغه وي ورب وي. یعنی په یو جمله کې ein Satz besteht aus Subjekt und Verb. اوس دغه یو جمله ich gehe زه ځمه، دا یو جمله ده. ولې جمله ده؟ ځکه چې پکې هم سوبجکت ده او هم پکې فعل ده، دواړه شیان پکې چې کله دغه دوه څیزونه موجود وو دې کې دې باندې جمله پوره شوه، یعنی دا جمله ده. سوبجکت باندې پوه شئ، لکه ich زه، ich په خپل ځای کې دا پرسونال پرونومن دی، دا خو ویلو، دا درس په اول درس کې ویلو، خو په اصل کې دا سوبجکت یعنی فاعل د زه سم ich زه، خو زه دلته چې سم فاعل سم، گه چې سو تلل سو، تلل چې دلته فعل سو، یعنی یو کار سو، تلل تاک. صحیح ده؟ اوس راځو دوستانو، ما دلته وی فراګن لیکلی. وی فراګن څه مطلب؟ وی فراګن ته وایي په انګلیسي کې ورته ډبلیو ایچ کوېشن وایي، په پښتو کې ورته وایي چې یا دې ته فراګن ورته هم وایي. وی فراګن یا فراګن ورته. فراګن ورته سوالیه کلمې. سوالیه کلمې کوم یو دي؟ د مثال په ډول تاسو باید د اقل دغه سوالیه کلمې په یادو که یو دوه درې دانې خو باید په یادو زده وي، لکه ویه څوک، وس څه شی، ویم چا سره، وین چاته، وسن د چا سره، وو چیرته، ووهن د کوم ځینه، لکه ووهیه د کوم ځینه، ووهن چیرته، ووهن د کوم، ووهیه د کوم ځینه، واغوم ولې، ویزو هم ولته، وی څنګه، وی فیل څومره، وی فیل یا وی فیل، ولکه کوم، ولکه د ښځینه هغه لپاره ولکهس د نوتره. یعنی دغه سوالیه کلمې چې دي یا سوالیه هغه دغه سوالونه چې په ذهن کې کله راغلل، دې جوابونه به په څه شي کې پیدا کېږي؟ چې کله جرمني ژبه زده کوې دا په څلور واړو فعلو کې، یعنی څلور حالتونو کې ته دې جوابونه پیدا کولی شي، چې هغه کوم کوم دي؟ اول نومیناتیو ده، نومیناتیو څه شی؟ اول نومیناتیو ده، دویم څه ده؟ د مثال په ډول ته ما یو جدول هغه کړی، فرض کول چې ده نومیناتیو فعل، اول فعل چې سو نومیناتیو. نومیناتیو ته په چی په باندې پیژنې؟ ته نومیناتیو په ویا او د وس باندې پیژنې. سوال ویا د پرسون لپاره، وس د چی د سی زخ لپاره. اکوزاتیو دویم چې ده فعل، دویم فعل چې ده اکوزاتیو، دا په چی پیژنې؟ دا په وین یا وس باندې پیژنې. دریم فعل چې ده داتیو ده، داتیو په چی باندې پیژنې؟ ویم یا وو باندې پیژنې. صحیح ده؟ او څلورم فعل چې ده ګنیټیو ده، چې ګنیټیو
دغه یو مفکوره باید تاسو ولرئ که دا هم زده هم نسي دغه اول سر کې دا باید دا مفکوره تاسو ولرئ. اوس راځو دوستانو خپل موضوع ته راځو د اکوزیټیو موضوع ته راځو. دا مې عمومي درته وڅېړله سیده عمومي مې درته وڅېړله. اوس راځو خپل درس ته راځو اکوزیټیو ته چې موږ د نن ورځې درس چې ده اکوزیټیو ده. په اکوزیټیو په موضوع باندې پوه شئ چې اکوزیټیو موږ څه وخت کې استفاده کوو ولې ورته ضرورت ده ځکه چې دغه کوم سوالونه موږ په ذهن کې دا په د څلورو واړه حالتونو کې بیا راځو په دې کې اکوزیټیو ده. اکوزیټیو کې یو درې خبرې باید تاسو زده وي. یو څو خبرې زده وي چې وروسته درته ښیم. ښه مخکې دې نه چې زه درې خبرې وکړم هغې نه مخکې زه تاسو ته یو جمله لیکم. یو جمله مې لیکلې دا درته تشریح کوم. سیده دا جمله درته تشریح کوم. فرض کړه دې جمله کې دلته ده چې der Kellner trinkt einen Saft. وای دا خدمتګار هوټل کې یو خدمتګار دې ته کیلنر وایي. سیده وای der Kellner خدمتګار چې دی trinkt څښي einen Saft یو جوس څښي. اوس که ته اوس وایې دې کې نومینټیو څه شی سو دې کې اکوزیټیو څه شی ده باید یو جمله کې څو شیان په یو وخت کې اوسېدی چې هم نومینټیو اکوزیټیو بعضې وخت داټیو ټول پکې وي که نه. یعنې داسې نه ده چې یو جمله کې صرف باید یو اکوزیټیو ته یو جمله بل شی پکې نشي استفاده کولی. نه اوس فرض کړه دې جمله کې څه ده هم نومینټیو پکې شته هم اکوزیټیو پکې شته. اوس به تا دې نه بعد په نومینټیو او اکوزیټیو کې مشکل نه وي. اوس که ته اوس وایې ښه استاده دا خو نومینټیو ده. نومینټیو ولې نومینټیو ده ځکه دلته der Kellner ده. der Kellner آرټیکل په نومینټیو کې ده der راغلی که نه der Kellner. دا به وروسته جدول کې درته ښیم چې ولې der راغلی. دا چې نومینټیو سو ښه دا خو نومینټیو سو بیا دې ته څه شی وایي دې ته وایي سوبیکت. der Kellner ګوره دا کوونکی د یو کار سو ځکه دا څښل څوک کوي دا خدمتګار څښي او څه څښي څوک څښي خدمتګار der Kellner. او نو دلته دا څه سو سوبیکت یعنې کوونکی د کار څه سو Kellner سو der Kellner. نو دې ته کوونکی د کار ته څه وایي سوبیکت وایي. ورب څه شی ده په دې کې فعل پکې څه ده فعل چې ده trinkt دغه خدمتګار څه کوي څښي څه څښي. اوبیکت جمله څه په تکمیل سي اوبیکت جمله په څه تکمیلي فرض کړه دلته اوس جمله په اکوزیټیو تکمیلیږي. einen Saft einen Saft څښي یعنې یو جوس څښي. نو اوس ته دې باندې پوه شو چې دغه جوس کې دلته einen راغلی دې له وجې موږ پېژنو دا څه سو اکوزیټیو سو. اوس دا جدول کې درته ښیم دا اوس جدول کې درته ښیم ته پوهېږې چې ولې einen راغی دلته ولې دې په نومینټیو وښودل شو دلته einen په اکوزیټیو وښودل. اوس دغه کوم جدول زه درته ښیم دا باید په یاد ستا زده سي. هغه درې خبرې مو درته کوم. دا جدول ډېر مهم د اکوزیټیو لپاره دا طلایي جدول ده اکوزیټیو او نومینټیو لپاره. ښه متوجه اوسئ باید نن ته اکوزیټیو نومینټیو باید زده کړې دې نه بعد ته باید نومینټیو او اکوزیټیو کې هیڅ مشکل ونه لرې هیڅ مشکل. دا جدول وګوره زه دا جدول ته ډېر مرحله په مرحله او ډېره په یعنې تیز درته نه تشریح کوم ورو ورو تشریح کوم. سیده موږ لرو نومینټیو اول حالت څه و نومینټیو وخت مې تشریح کړ. ما هغه کې اول سر د ویډیو کې تشریح کړ چې په چی باندې سوال کیږي ویا باندې سوال کیږي. ویا څوک معنی څه ده څوک یعنی ویا د چی لپاره د شخص لپاره پوښتنه کیږي. ویا موږ اوس وایو der Mann ist den Fisch. نو دوی اوس وای اوس کدی کې اوس مونږه دې جمله کې پورته جمله کې مونږه نومینټیو پیدا کوو مونږ به سواله پچو مونږ وای wer trinkt so wer isst څوک خوري یعنی خوړل څوک دا مې څوک خوري wer isst den Fisch. نو جواب چی راغی der Mann راغی کنه دلته der Mann. نو پوښتنه په چی باندې وسوه په wer باندې وسوه یعنی څوک خوري مې ګوره der Mann صحیح ده دلته اوس ګوري په دې کې der Mann isst den Fisch. اوس زه دلته پوښتنه کوم wer isst den Fisch څوک خوري د مې څوک خوري. نو وایي چې جواب یې دلته څه پات سو der Mann سو. ګورې دلته der Mann څه په دې جدول کې غنه نارینه. نو ته پوه شې دا څه ده دا جمله د جملې دا برخه څه ده د جملې دا برخه نومینټیو ده. څه ده نومیناتیو د جملې دا برخه څه سو نومیناتیو. ایست څه سو ایست دا یو فعل ده د اکوزیټیو یو فعل ده. den Fisch ګوره den Fisch ګوره دا خو په نومینټیو کې دی راغلی د نارینه لپاره. ښه په اکوزیټیو کې د نارینه لپاره څه ده ځکه دا خو der Fisch ده دی په اکوزیټیو کې په څه بدلیږي den Fisch. اوس ته پوه شې دا جمله څه ده د جملې دا برخه څه ده د جملې دا برخه اکوزیټیو سوه.
نو ته اوس پوه شو چې دې من دغه په دې جمله کې راځي دې جدول ته نومینټیو کې ګوري نارینه لپاره معلوم ارتیکل چیرې ده دی ده ورته تم دی راغ نو ته پوه شو دا چیرې دا برخه د جملې چیرې سو نومینټیو سو دن فش راغی نو ته دلته پوه شو ارتیکل دن ده نو دن راځي دې جدول کې ګوري نارینه لپاره مسکولین لپاره په اکوزیټیو کې چی ده دن ارتیکل چې معلوم ارتیکل دن سو بل ته نومینټیو په ویا یا واس باندې پیژنې په چی باندې ویا او د واس باندې او اکوزیټیو په چی باندې پیژنې اکوزیټیو چې یو جمله په وین یا واس باندې سوال کیږي وین یا واس باندې سوال کیږي دا ورسته تاسو مثالونه چې حل کوم بیا تاسو پیږي چې وین واس ولې څه رقم استفاده شي دا ورسته مثالو کړته خو تاسو باید دا یاد نومینټیو چې د په ویا ان شخص لپاره ویا باندې پوښتنه کیږي او د زخ شخص لپاره په واس باندې کیږي او په اکوزیټیو کې د شخص لپاره په وین باندې سوال کیږي او په د سیس لپاره هم په واس دواړه یعنی واس سره بیا ورسته نور شان دي په هغه باندې تفکیک کوي خو دا عمومي هغه دي چې باید په ذهن کې پراته وي دا خبره اوس راځو دا جدول باید تاسو زده اوس راځم تاسو دغه جدول تشریح کوم دا ډیر مهم دی جدول دا برخه ډیر مهم ده په دې خو پوه شئ چې دومره دا چې د نومینټیو ده په دې باندې باید تاسو پوه وي او دا چې دا اکوزیټیو ده دا پوه اوس درته جدول درته چی کوم جدول درته تشریح کوم تاسو باید اول دا زده وي چې مسکولین څه معنی لري ګوري موږ ما تاسو په اول درسو کې ما تاسو تشریح کړی و چې موږ ارتیکل لرو ارتیکل کومه کلمه ده ارتیکل هغه کلمه ده چې د یو اسم چې یو نوم جنسیت معلوموي د اسم څخه مخکې راځي د اسم حالات بعضی وخت تعداد هم معلوموي څه نو هغه ارتیکل مونږ څلور رقم درلودل په اول درس کې مې تشریح کړیو ان هغه شیم چې هغه اول درس کې ورته ویل دلته هم هغه خبره ده مسکولین دلته څه معنی لري نارینه جنسیت لرونکی لکه هلته مې ویل چې نارینه ته څه وایي د یعنی معلوم ارتیکل د نارینه لپاره څه راځي په نومینټیو کې د څه ده خو په اکوزیټیو کې بیا څه راځي معلوم ارتیکل دن اوس که ته اوس وایې چې استاد دا معلوم او نامعلوم څه معنی لري معلوم نه دا مطلب د فرض کته اوس ما پیژنې زما نوم باندې پويږي زه ته پويږي چې جرمني کې اوسېږم سیده نو زه معلوم سم ته اوس یو چاته وایي چې هغه استاد نو ته به ته معلوم ارتیکل استفاده کوي ته وایي دی لغه خو په اکوزیټیو کې دا خبره کوي بیا به چی وایي دن لغه ورسره مثالو کې ورته وایم و صرف د ارتیکلونه زده کوي سیده ښه په نومینټیو کې خو معلوم ارتیکل باندې پوه شئ په اکوزیټیو کې په معلوم ارتیکل پوه شئ چې دی په دن بدلیږي ښه نامعلوم ارتیکل څه ده نامعلوم نه څه مطلب ده نامعلوم عین څه ده عین څه زو نامعلوم ارتیکل من خو اسم ده نوم ده کنه عین من دا اوس نامعلوم ارتیکل اوس یو شخص دی استاد ته نه پیژن درس ورکې خو نه پیژنې نه په نوم پويږي نه په دې پويږي چې نه درس سره بلد نه بیا ته وایي چې یو استاد که معلوم نوم به اخلي بیا به دی لره وای کنه دی به وای خو که نامعلوم بیا به چی وای بیا به وای چې یو استاد کوم استاد معلوم نه چې کوم یاد دی په خاطر مونږ وایو چې نامعلوم ارتیکل عین من عین لره اوس دا عین لره یا عین من څه ته وای دا په اکوزیټیو کې بیا څه رقم وای بیا وای عینن من څه عینن من ځکه د دن د ان راوخسل دی عین ورسته کې دن من عینن من نامعلوم ارتیکل څه سو عینن من اوس په دې جدول کې د مسکولین لپاره نیگاتیو ارتیکل چې منفي سي فرض کړه وای چې هیڅ سړی نه سړی څنګه کاین من یعنی څوک ته چې استاد څوک ستا کوم سړی ستور دی سکیپ کاین من کاین یا دا اوس په اکوزیټیو کې په چی باندې څه رقم وای ګوره کاینن من بیا به کاین من نه وای په اکوزیټیو کې بیا شي وای کاینن من اوس که زه تا نه پوښتنه وکړم چې په نومینټیو کې معلوم ارتیکل څه ده معلوم ارتیکل په نومینټیو کې نارینه لپاره څه دی نامعلوم ارتیکل څه ده عین نیگاتیو ارتیکل څه ده کاین خو کړته هم چې په اکوزیټیو کې څه ده معلوم ارتیکل نو ته وایې چې د نارینه لپاره معلوم ارتیکل دین د په اکوزیټیو کې نامعلوم ارتیکل څه ده عینن ده نیگاتیو ارتیکل څه ده کاینن ده یو بل شی چې تاسو باید زده کړئ هغه د جدول کې نشته پوزیټیو ارتیکل
ملکی ارټیکل چې تا یو څیز تا پورې اړه لري ته اوس وایې چې زما استاد څنګه به چې زما استاد ماین ګورې اوس ته اوس وایې دا ماین د څنګه استفاده کړ دا کاین د څنګه یاد کړی ده په دې جدول کې څنګه کاین یادې پوزیسیف ارټیکل د کاین په شکل استفاده کیږي چې په شکل د کاین په شکل ته اوس وایې کاین من ته څنګه وایې چې اوس یو ښځه وایي چې زما سړی څنګه وایي ماین من صحیح ده په نومینټیو کې ماین وایي په اکوزیټیو کې بیا څه وایي ماینن من ځکه دلته کاینن راغلی نو تا چې کله نیګاسیون یاد کړه نیګاسیون سره په خوا کې چې یاد کړه پوزیسیف ارټیکل هم یاد کړه نیګاسیون کې اوس په نومینټیو کې د نارینه لپاره څه ده کاین من په اکوزیټیو کې څه ده کاینن من خو اوس پوزیسیف ارټیکل چې کیږي تا چې نیګاسیون یادو همداسې ملکی ارټیکل به وایي چې تا پر یو ملکیت ثابت سي ته اوس زما استاد ماین لیغه یا یو ښځه وایي چې زما سړی ماین من په اکوزیټیو کې بیا څه رقم وایي ماینن من یا ماینن لیغه صحیح ده په دې باندې خو انشاءالله پوه شئ یو بل شی چې ډېر مهم ده په اکوزیټیو او نومینټیو کې په اکوزیټیو او نومینټیو فرق صرف په چی کې ده په مسکولین کې فرق کوي دا نور څه دی دا نور ډیر اسانه دي دلته تغییر وکړو دې دواړو هغه کې په مسکولین کې تغییر کوي لیکن په دې کې تغییر نه کوي ولې تغییر نه کوي ځکه په نیوترال وایي به طرفه ته چې نه نارینه وي نه ښځینه معلوم ارټیکل چې نیوترال لپاره داسته په اکوزیټیو کې چې ده هم داسته ګوري تغییر ونه کوي دلته ګوري تغییر کړی په نارینه کې په نیوترال کې تغییر نه کوي دلته 10 کېنده دلته هم 10 کېنده نامعلوم ارټیکل چې ده نامعلوم ارټیکل عین کېند دلته هم عین کېنده چې ده عین کېنده دلته نیګاسیون ارټیکل چې ده کاین کېند په اکوزیټیو کې هم کاین کېنده ګوره په نومینټیو کې چې په اکوزیټیو کې هم یعنی دا تا ته اوس اسانه دا جدول درته اسانه شو چې نومینټیو او اکوزیټیو کې صرف په نارینه کې تغییر کوي په نیوترال کې تغییر نه کوي په فیمینین کې تغییر نه کوي په پلورل کې تغییر نه کوي اوس تاسو دا جدول ټول یاد کړئ په یاد هم زده کړئ یعنی تاسو په کې چا ورته صحیح فکر کړی دی درس دا درس تاسو زده کړئ اوس راځو فیمینین ته ښځینه لپاره معلوم ارټیکل څه ده دی مثال دی فراو یعنی هغه ښځه نامعلوم ارټیکل اوس په اکوزیټیو کې څه ده دغه مرتبه تغییر نه کوي دی فراو یعنی هغه ښځه هیڅ فرق ونه کو بیا معلوم ارټیکل به کې شو نامعلوم ارټیکل چې آینه فراو یعنی یو ښځه ته نه پیژنې چې یو ښځه کومه ښځه یو ښځه ده نه پیژنې چې کوم یو ده چې نه پیژنې بیا به نامعلوم ارټیکل آینه فراو چې آینه فراو آینه نامعلوم ارټیکل چې شو نومینټیو کې آینه په اکوزیټیو کې چې ده هغه کې هم آینه تغییر نه کوي مرتبه تغییر نه کوي صرف نارینه کې تغییر کوي ښه نیګاسیون چې ده کاینه فراو چې کاینه فراو یعنی نیګاسیون ارټیکل په کې کاینه سو بیا په اکوزیټیو کې نیګاسیون ارټیکل چې ده هم کاینه ده دلته هم کاینه دلته تغییر ونه کوي تغییر ونه کوي ما درته لکه دلته چې ویل چې اوس که زه درته وایم چې پوزیسیف ارټیکل ملکی چې ده ما ته اول سر کې ویل چې نقل مې درکړه څه رقم نیګاسیون هماغسې به ملکی ارټیکل به هماغسې وي لکه اوس دلته کاینه فراو څنګه وایي چې زما ښځه بیا به وایي ماینه فراو پوزیسیف یعنی ملکی ارټیکل کې به چې وایي ماینه فراو دا ملکی ارټیکل چې دا وروسته دا درس راځي خو اوس نه باید تاسو مفکوره جوړوي چې دا پوزیسیف ملکی ارټیکل موږ څه رقم استفاده کوو دا د کاین په شکل استفاده کوي د کاین وروسته څه رقم وي د پوزیسیف ارټیکل هم وي داسې فرض کوو چې کاینه فراو ګوره څنګه وایي چې زما ښځه ستا ښځه د هغه ښځه ګوره ماینه فراو داینه فراو زاینه فراو ایغه فراو ګورئ یعنی دغه وروسته به په چی باندې معلوموي د کاین نه به راخلي دلته چې ده زما ستا د هغې د هغوی زمونږ دې ته ورته چې کوم نومونه یې تاسو په ملکي ارټیکل کې هماسې استفاده کوئ اوس دلته کاینه فراو سو نامعلوم هغه نیګاسیون په فیمینین کې په اکوزیټیو کې چې ده هم کاینه فراو سو اوس راځو په پلورل جمع کې په جمع کې چې شی دی معلوم ارټیکل چې دی ده په نومینټیو کې په اکوزیټیو کې چې ده هم دی ده ګوره دلته هم دی او دلته هم دی ده دلته هم دی لوی ته یعنی هغه خلک دلته هم دی لوی ته نامعلوم ارټیکل چې څه ورته وایي چې نامعلوم ارټیکل چې ده تاسو باید نامعلوم معنی تللی شي یو نفع یو راځي جمع لپاره خو موږ یو داسې ویلی شي چې یو خلک یو خو نشي ویلی خلک خو ډېر وي
ګوره لوی ته خلکو ته وایي که نه موږ خو نسو ویلی چې یو خلک نو دې په خاطر نامعلوم ارټیکل په جمع کې وجود نه لري دلته به یو ایکس کو نو لکه څنګه چې په نومینیټیو کې همداسې په اکوزیټیو کې هم همداسې ګوره دواړه یو رقم دي لوی ته ارټیکل نه لري اسمونه شته خو ارټیکلونه نشته دا باید یاد دا یاد امتحان کې عموما تاسو دې باندې غلطوي صحیح ده او همدغسې نیګاسیون بیا څه رقم ده کاینه لوی ته دلته هم کاینه لوی ته او پوزیتیو ارټیکل چې ده ما ورته ویلي دې په شکل ماینه لوی ته ګوره هېڅ تغیر ونه کوو یعنی د کاین په شکل استفاده کیږي اوس به هم دا جدول زده کړئ انشاءالله اوس راځم دا جدول کې د خبرو کې مې تیار دا شریک ته مې تیار یو جمله مې لیکلې nur maskulin Nomen haben vor den Akkusativ eine extra Formel وای فقط لکه ما چېرته څنګه ویل فقط په مسکولین کې په نومینټیو او اکوزیټیو کې چې شی اکسترا فارم یعنی یو بل رقم شکل لري د نورو کې شکلونه یو رقم دلته څه رقم دي دلته هم دي د ارټیکلونو دلته څه رقم دي دلته هم دي خو دې کې تغیر کوي دلته څه رقم دي دلته تغیر نه کوي کنه لکه دن عینن دا یعنی دا شکلونه صرف دلته دا تغیر کړي نور تغیر نه دا کړي او پوزیتیو ارټیکل لکه ما چېرته ویلې فونکسیونین وی کاین ملکی ارټیکل د کاین په شکل استفاده کوي لکه د جدول په تشریح کې ما درته ویلې لکه اوس وایي ich lebe meinen Mann ولې ماینان راغی ځکه دلته کاینن من و کاینن من په چی بدلیږي ماینن من ما درته ویل د کاین په شکل ځکه اکوزیټیو ده ich lebe meinen Mann اوس یو ښځه وایي چې زه خپل میړه سره مینه لرم ich lebe meinen Mann ښه دا انشاءالله دا جدول به هم زده کړی اوس راځو مثالو باندې کار کوو سمه ده مثالو باندې به کار وکړو دوستانو اوس راځو دلته مثالونه حلو په دې باندې اوس تاسو پوهیږئ چې اکوزیټیو او داتیو د ارټیکلونو په ګټه باندې تاسو پوه کوم دلته عنوان ده eine Reise چې ته وایي سفر یعنی یو سفر ergänzen Sie وایي تکمیل کړئ تاسې die definiten Artikel im Akkusativ موږ تاسو په جدول کې څه ویلو معلوم ارټیکل ته څه وایي definiten معلوم ارټیکل په چی کې په اکوزیټیو کې یعنی په دغه خانه کې تاسو صرف معلوم ارټیکل نه چې څوک پوهیږي څه معنا معلوم ارټیکل دې ته وګوره په اکوزیټیو کې دا دی ګوره دا معلوم ارټیکل ده دا معلوم ارټیکل دې ته معلوم ارټیکل وایي چې یو شی معلومي اوس راځو دا تمرین حلو سیده دا تمرین حلو په معلوم ارټیکل کې ښه متوجه اوسئ دلته ویلي دي Ich fahre 2 Tage nach Berlin. وای زه برلین ته 2 ورځو لپاره ځم. 2 ورځو لپاره. Ich brauche یعنی زه ضرورت لرم چې شي ته ضرورت لرم چې زه که 2 ورځې ته ځم. اوس دلته موږ ارټیکلونه په اکوزیټیو کې کوم ارټیکلونه موږ اوس دې نه استفاده کوو سیده چې ته ضرورت لرم ګوره دې پاس په چی بدلیږي څوک ویلی سي دې پاس دې په چی بدلیده په جدول کې په اکوزیټیو کې په دن باندې بدلیده چې باندې دن باندې بدلیده نو دلته به څه وایي ich brauche den پاس به وایي دې پاس به نه وایي سیده دې پاس اوس دې کمپیوټر په چی بدلیږي څوک ویلی سي په اکوزیټیو کې دې په چی بدلیده څوک ویلی سي زر لیکئ په اکوزیټیو کې په چی بدلیږي دې دا چې دا په دن بدلیږي لکه دلته چې په دن بدل شو دلته هم په دن بدلیږي اوس das Handy ده das Handy په چی بدلیږي das ما ویلې چې صرف نارینه تغیر کوي نیوترال پکې تغیر نه کوي نو دلته چې راځي das Handy یعنی په خپل حالت پاتې کوي تغیر نه کوي ښه اوس دلته چې راځي کریډټ کارتن دی کریډټ کارتن دا په چی بدلیږي دا نه بدلیږي مارتل جمع هم نه بدلیږي صحیح ده په اکوزیټیو کې نه بدلیږي ich brauche den Computer das Handy die Kreditkarte اوس راځو دې شیغم چترۍ ته وایي کنه اوس وایي چې دا چترۍ په چی بدلیږي دې په چی بدلیږي په اکوزیټیو کې den شیغم اوس دې تاشه په اکوزیټیو کې په چی بدلیږي دې تاشه په خپل حالات پاتې کیږي دی په خپل حالات پاتې کیږي صحیح ده دې ته باید فکر وي دی تاشه همداسې کوپفوغه اوس ګوره دلته جمع ده ښه متوجه اوسئ
دلته جمع موږ معلوم ارټیکل چې د جمع لپاره د جمع لپاره موږ ویلو چې دی راځي چې راځي دی درنه لا یادونه وځي دی کوپفو اوس دې نه اوس ګوره دلته چې دا شوی چې ته وایي بوټان ته وایي دا جمع ده نو دلته چې راځي دی شوی راځي کنه دا خو موږ ویلو چې یعنی جمع کې هم تغییر نه کوي دی شوی یعنی بوټان بوس منتل هغه وګړه هغه غوندي چې منتل چې غوندي کنه یخني کې منتل دی منتل په چی بدلیږي په اکوزیټیو کې په دن منتل باندې بدلیږي دن منتل په اکوزیټیو کې چې باندې دن منتل پوجاما چی ته وایي پوجاما د خوب کالو ته پوجاما وایي سره دا اپسیلون چې دا او دلته تلفظ کی پوجاما کنه دا انټرنیټ کې ستاولې کې د خوب جامو ته وایي سره نو دی پوجام دا اوس په چی بدلیږي دی پوجاما په دن باندې بدلیږي اوس دلته واش څویګه د مینځلو سامان دس واش څویګه دا په پاکوزیټیو کې په چی بدلیږي داس په خپل حالت پاتې کی مرته صرف نارینه تغییر کوي ګوره داس واش سایګه ام دغه سي دلته وسوي دی ظرف دلته چیرې نارینه ده نو د دی ظرف په پوزټیو کې په چی بدلیږي په دن ظرف باندې بدلیږي وزرت دا ټول د څه وسوایم یعنی تاسو دا ټول تمرین حل ک په معلوم ارټیکلو کې په پوزټیو کې صحیح ده ګوره څه رقم ich fahre 2 Tage nach Berlin ich brauche den Pass den Computer, das Handy, die Kreditkarte, den Schirm, die Tasche, die Kopfhörer, die Schuhe, den Mantel, den Pyjama. Das Waschzeug قضی دلته den Stift د ډیرو بخیمات تاسو ته زفت ویلو غلطو ښه den زفت بیا زفت den Stift قلم سوګه اوس راځو دوستانو بل تمرین حلو چې دا ډیر مهم ده صحیح ده دوستانو په دې کې indefinite article چې شه نامعلوم ارټیکلونه په نامعلوم ارټیکلونه دوستانو د پاکوزیټیو کې ډیره مهم برخه په دې دا لک سخت بعضی کې د الکان په امتحان کې چې نمرې کمی په نامعلوم ارټیکلو کې په دې کې چې بعضی کې استثنایی حالات لري زه په هغه پوي کوم د مثال په ډول دلته وایي چې والته یو نفر ده صحیح والته kauft اخلي چې eine Flasche ولی eine Flasche وایي دا ځکه ته دی راغی دی ارټیکل چې ده دی فلاش دی دا نو دې په خاطر د دې لپاره موږ چې نامعلوم ارټیکل چې اینو زاول تاسو دا په جدول کې وکم چې نامعلوم ارټیکلونه یعنی چې معلوم خدا و سید په دې باندې پوه شئ نامعلوم چې einen eine دا نامعلوم ده او په جمع کې نه لري دا غزا استثنایی ده دي کې بیا تاسو غلطي کړئ تم باید فکر وي زه تاسو تمرین هم حل کوم دې کې بیا لږ زره کوي شاید تاسو فکر ورته نه وي راځو دوستانو تمرین حلو یا دلته څه اوس دلته ګلاس چې دا ګلاس اوس بیا غلط نه کوم ګلاس مرملاد دس ده کنه دس اوس د دس لپاره موږ چې راو نامعلوم ارټیکل چې وڅوګ ولای سي دي کې تاسو کمنټونه هم ګورم دس لپاره موږ عین راته ګوره د صرف نارینه کې هغه کې خزینه کې عین راغی په مخنث کې چې دس لپاره عین چې دلته عین ګلاس مرملاد اوس دلته شوارц brot das schwarz brot د لپاره نامعلوم ارټیکل چې ده شوارц brot موږ داس راغله وخت چې داس د لپاره ارټیکل عین د نامعلوم چې ده عین ده اوس دلته وای جمع لګوره جمع دلته بغوت کنه جمع ده یعنی ډېر وړي ډوډۍ کنه نو وخت چې دا جمع سو موږ نامعلوم ارټیکل لرو نه لرو کنه دغه صحیح هغه کې دلته ارټیکل نه لري دلته باندې لیکي دلته تنا بغوت خین وای سره اوس Packung Milch die Packung Milch سره نو دلته اوس چې راځي نامعلوم ارټیکل عین راځي چې راځي عین راځي موږ خزینه لپاره چې ویلو ځکه تغییر نه کوي عین Packung Milch ورپسې سلات دی سلات سره دی سلات دا په چی بدلیږي نامعلوم ارټیکل چې دا په پوزټیو کې عینن سلات چې عینن
عینن دن مو وایه دی په عینن نامعلوم ارټیکل او معلومه چې دا دن ده صحیح ده لیکن نامعلوم ارټیکل باندې موږ بحث کوو ځکه موږ موضوع ته چیرې نامعلوم ده عینن صلات اوس توماتن دلته پلورل د جمع د دې ارټیکل چې ده څوک ویلی سي موږ ویلي جمع کې نامعلوم ارټیکل موږ نه لرو ایکس نامعلوم نه لرو نامعلوم ارټیکل جمع لپاره موږ نه لرو او ګوره یو ګډ څه ده بعضې وخت خلک بعضې وایي چې دا هم نارینه ده هم ښځینه بعضې څو رقمه خو دلته نارینه ده دی یو ګډ یوګورت دا اوس په چی بدلیږي څوک ویلی سي عینن ځکه دی ده اوس دلته شکلاده کوخن دی شکلاده کوخن دا په چی بدلیږي وخت چې دا عینن سو نارینه و نو دا هم عینن شکلادن کوخن دوستانو معلوم او نامعلوم ارټیکلو باندې کار وکړو چې دا باید شوي ستوي در سره ولیکئ حتما یې ولیکئ سیده سوده خیر یا دوستانو د لغتونو معنا به مو وایم ګوره والته kauft وای والته چې دا اخلي eine Flasche Wein یعنی فلش وای بوتل یعنی یو بوتل شراب اخلي سید eine راغی ein Glas Marmelade یعنی یو ګلاس د هغه مرملاد وای مربع ته سیده یو مربع اخلي مربع ګلاس بل چې اخلي ein Schwarz Brot یا یو تور ډوډۍ اخلي یو او بغوتکین ګوره دلته په او املاوت باندې دلته جمع ده کنه بغوتکین یعنی وړې ډوډۍ اخلي ځان سره دلته ګوره ارټیکل نه دراغله عینه پاکونګ ملک یعنی دیغه یو پاکونګ اخلي یو څو دانې سیاسي پاکونګ د شودو او بل چې اخلي عینن سلاد یو سلاد اخلي بل چې اخلي توماتن رومیان اخلي ځکه جمع ارټیکل نه لري او بل چې یوګرت مستی اخلي سیده عینن یعنی عینن مطلب چې یو مستی نه یو قطعه مستی اخلي او بل عینن شکلادن کوخن یعنی د شکلادو کوخن چې توي کیک توي د شکلادو کیک اخلي دا معنا سو دوستان اوس دوستانو راځو دا ډیر مهم ده اوس نیگاسیون لپاره ما ستاسو ته ویل کنه نیگاسیون ارټیکل یاد کړئ په دې اول جدول کې ته خیم ځکه جدول باندې باید تاسو پوه شئ اول جدول کې خیم چې نیگاسیون څه مطلب اوس وای کاینن من kein Kind keine Frau keine Leute دا نیگاسیون ارټیکل د نومونو سره دي سیده دته اوس په دغه کې مونږه یو تمرین حلو سیده په دې کې یو تمرین حلو یعنی تاسو باید دا جدول په یادو ځکه دی په خاطر دا جدول ته بار راوړم اوس راځو دوستانو په کوم یو باندې چې x لیکل شوی x دا معنی چې دلته به نیگاسیون استفاده کوي او چې په کوم یو x نو کښته وي البته به چې نامعلوم ارټیکل استفاده کوي سیده د تاسو کورنۍ پسو ګوره واس هات توماس وای توماس څه شی لري فرض کړه توماس یو موټر لري باسکل نه لري کټ لري تلویزیون لري میز نه لري فرض کړه څنګه به وای په دوه شبه کې به څنګه وای چې نه لري نیگاسیون به سره رقم استفاده کوي سیده دلته اوس وای د کالو منځلو ماشين نه لري ټلیفون لري هغه بل هغه نه لري نه موبایل لري ټلیفون نه لري فرض کړه لپټاپ لري چوکۍ نه لري دا یعنی چې نه لري دلته د نیگاسیون او نامعلوم ارټیکل ته سره رقم استفاده کوي سیده اوس راځو دوستانو دې کې مونږه دا تمرین څنګه کوو حلوي ښه راځو دوستانو اول ته توماس hat ein Auto وای توماس یو موټر لري hat kein Fahrrad ګوره په دې باندې x علامه ده دلته موږ نیگاسیون استفاده کوو hat kein Fahrrad ګوره das Fahrrad دی په خاطر kein دغه hat kein Fahrrad وای هغه چې Fahrrad یعنی بایسکل نه لري اوس څنګه وایي چې هغه یو کټ لري څنګه څوک ویلی سي hat څوک ویلی سي ein Bett چې ein Bett hat ein Bett وای هغه یو چپرکټ لري او څنګه وایي چې یو منیټور هم لري und چې einen ځکه دیره دی په خاطر und einen منیټور سیده او لیکن میز نه لري څنګه وایي چې میز بیا نه لري ابا د تش په چی اوړي په اکوزیټیو کې کاینن باندې اوړي کنه کاینن تش چې کاینن تش ابا کاینن تش اوس وایي چې د کالو منځلو ماشین نه لري سیده واش ماشین ته وایي سیده دی واش ماشینه نو دی واش ماشین په چی بدلیږي
keine چیشه und keine Waschmaschine چیشه und keine Waschmaschine اوس وای توماس hat چیشه وای هغه لري موبایل لري توماس hat ein Handy ځکه das Handy په چی بدلېږي په ein باندې بدلېږي توماس hat ein Handy دلته چی راځي ein Handy لیکن چیشه نه لري تلیفون نه لري دا تلیفون نه دی کنه یا رقم تلیفون نه دی دا بسیر جدا هغه دی لیکن aber kein چیشه das تلیفون پچه kein تلیفون لیکن تلیفون نه لري hat laptop و هغه لپټاپ لري څنګه وای hat einen laptop ځکه د لپټاپ د دې په خاطر hat einen laptop اوس ګوره په دې باندې x علامه ده چوکۍ نه لري سیده د شتول په چی بدلېږي hat einen Laptop aber لیکن keinen Stuhl چیشه موږ نگاسیون استفاده کوو keinen Stuhl یعنی چوکۍ نه لري اوس څنګه چې هغه کلی لري خو کور نه لري سره رقم وای hat چیشه hat einen Schlüssel چیشه hat einen Schlüssel aber ګوره das Haus په چی بدلېږي aber kein Haus لیکن کور نه لري اوس وګورئ تاسو په دې تمرین کې نیګاسیون استفاده کړه زه درته بیا هم یو دفعه وایم کوشش وکړئ دا به څو دفعې په کتابچو کې لیکئ توماس hat ein Auto hat kein Fahrrad ګوره په کوم یو چې x وي هغې کې موږ kein استفاده کوو صحیح ده یعنې نیګاسیون نه استفاده کوو دلته نامعلوم ارټیکل دلته نیګاسیون و hat ein Bett وایي هغه یو چپرکټ لري ګوره هغه نامعلوم ارټیکل هم استفاده کړه und einen Monitor صحیح ده اوس دلته einen دغه دا نامعلوم ارټیکل سو aber لیکن keinen Tisch ګوره دلته نیګاسیون سو keinen Tisch لیکن میز نه لري und keine Waschmaschine دلته هم نیګاسیون ارټیکل استفاده سو keine Waschmaschine توماس hat ein Handy وای توماس یو چی لري یو موبایل لري aber kein Telefon لیکن تلیفون نه لري صحیح ده تلیفون نه لري hat ein Laptop و هغه یو لپټاپ لري ein Laptop دلته ein چی سو نامعلوم ارټیکل دا kein نیګاسیون سو aber keinen Stuhl لیکن هغه نه لري چوکۍ نه لري hat einen Schlüssel هغه یو کیل لري ګوره einen دلته نامعلوم ارټیکل سو aber kein Haus kein دلته چی سو نیګاسیون سو لیکن کور نه لري ان شاء الله اوس په نیګاسیون باندې پوه شئ ګوره معلوم ارټیکل هم پکې هغه استفاده کړه نامعلوم هم استفاده کړه اوس نیګاسیون هم استفاده کړه دینه خو نور نه اسانیږي کنه دا باید تاسو زده وي دوستانو اوس راځو په دې تمرین کې دلته باید تاسو هم دلته وایي mein Tiere زما د کورني حیوانات یعنې تیغ وایي صحیح ده ergänzen Sie وایي تکمیل کې تاسو چی شئ د ارټیکل په چی کې im Nominativ und Akkusativ په نومینیټیو کې هم تکمیل کې په اکوزیټیو دلته هم نومینیټیو استفاده کوي او هم اکوزیټیو استفاده کوي دواړه ښه متوجه اوسئ ډېر اسان تمرین ده دوستانو ښه liebe Elisa اغلې الیزا اغلې یو ښاغلی دی او اغلې jetzt habe ich وای زه اوس لرم چې څنګه وای چې زه یو سپی لرم der Hund په چی بدلیږي په اکوزیټیو کې دلته باید چی شی استفاده کو اکوزیټیو استفاده کو habe ich اکوزیټیو کې چی راځي der Hund په چی بدلیږي einen Hund چی شی habe ich einen Hund چی شی einen Hund وای زه یو سپی لرم سیده اوس ته څنګه کوای شې چې ته اوس وایې چې دې بل کې وایې زه یو سپی لرم اوس بل وایې چې زه چې دغه سپی چې ده ډېر خوږ ده څنګه وایې یعنې خارجیانو ته سپیان خواږه یې څنګه وایې دا سپی چې ده ډېر خوږ ده څنګه وایې der ګوره der Hund ځکه دلته نومینیټیو بیرته راځي چې اکوزیټیو به نه راځي der Hund دلته په غټ حرف به لیکي ځکه جمله شروع شوه der Hund ist sehr süß und heißt Fluky وای دا سپی چې دی ډېر خوږ دی یعنې دې سره حتما لوبې به کوي او خپل سپی به یي که نه دې په خاطر باندې خارجیانو ته سپیان ګران وي او نوم یې ورکړی چې د فلوکي ده du weißt وای ته پوهېږې ich habe وای زه لرمه او همدارنګه یوه پیشو چی شی یوه پیشو وای زه یوه پیشو څنګه یوه پیشو eine Katze
په نومینټیو او اکوزیټیو کې دواړو کې یو رقم راځي عینه کتسه ځکه ښځینه ده دی کتسه ده که نه عینه دی کتسه په چی بدلېږي عینه کتسه وایي زه یوه پیشو لرم اوس یو وړوکی هغه هم لرم خرګوش سوی چې ورته وایي سوی موږ ورته وایو که نه خرګوش هغه واړه هغې ته چې وایي کنینشن او ein Kaninchen او زه یو هغه هم لرم خرګوش هم لرم und د جمع لپاره موږ چې ارټیکل نه لرو فیش ځکه جمع هغه د فیش چې جمع ده او ماهیان لرم und فیش ګوره eine Katze یو پیشو ein Kaninchen یو خرګوش und فیش دلته ارټیکل نه لیکو ځکه چې دا جمع ده موږ ویل نامعلوم کې ارټیکل موږ نه لرو اوس لاندې جملې ته راځو ich mag چیشه وای زما خوښیږي یا زه خوښوم دی تیغه ولې دی راغی ځکه دلته موږ په یعنی په اکوزیټیو په نومینټیو کې یعنی جمع لپاره موږ چې نومینټیو کې هم دی راځي او په اکوزیټیو کې ich mag دی تیغه وای زه حیوانات خوښوم یا مې خوښیږي اوس په اکوزیټیو کې باید د جمله جوړه شي ځکه دلته لیبه راغله لیبه د اکوزیټیو فعل دی په خاطر تاسو دلته اکوزیټیو سره څنګه وایي چې سپی یعنی سپی سره مینه دا اوس وایي دا سړی وایي چې زه سپي سره مینه لرم څنګه به وایي دلته اوس چې راځي هغه سپي سره په اکوزیټیو کې چې راځي den Hund چې شه den Hund liebe ich وایي سپي سره مینه لرم سپی مې خوښیږي او بل چې د کتسه سپي سره مینه لري او د کتسه دلته اوس چې راځي دی کتسه ماګي او پیشو مې وایي خوښیږي لیکن دلته das راځي ځکه das Kaninchen ده که نه ارټیکل das ده das Kaninchen په اکوزیټیو کې ارټیکل das راځي دلته دی راځي دلته den راځي که نه نارینه لپاره ښځینه لپاره دی راغلی د مخنث لپاره das Kaninchen mag ich ein bisschen وایي دغه خرګوش چې ده یا دا سوی چې دا مې لږ خوښیږي ولې es stinkt یعنی بد بوی کوي ځکه هغه په ځمکې لاندې اوسېږي بوی لري وایي دې په خاطر مې وایي لږ خوښیږي سپی او پیشو مې وایي ډېره خوښیږي سپي سره وایي مینه لرم پیشو مې وایي لږ پیشو مې خوښیږي او هغه چې ده د خرګوش یا سوی چې ده دا مې وایي لږ خوښیږي ځکه چې بوی ترې نه ځي نو فقط ګوره دلته ارټیکل موږ دلته ورکوو ځکه معلوم هغه ده معلوم ارټیکل لرو موږ د جمع لپاره نو دی فیشه ټیکه لیکن فقط die Fische وای دغه مایان چې دي finde ich langweilig وای مایان ډېر هغه دي خسته کن دي ماته zum Glück وای په خوش قسمتۍ سره ماګه وای خوښیږي د چیښي die Katze وای د پیشو خوښیږي auch چیشه den Hund او همدارنګه د سپي وای zum Glück mag die Katze auch den Hund وای د پیشو سپی خوښي یعنی سپي سره میش وي und او همدارنګه der Hund دلته باید der راسي معلوم ارټیکل او همدارنګه der Hund وای سپی چې ده mag die Katze چې شه هغې پیشو خوښیږي د هغې چې die Katze aber لیکن die Katze د پیشو چې ده مختی غواړي اما همیشه die Fische چیشه die Fische fressen وای د پیشو دا خوښیږي چې همیشه مایان چې کی وینیسي او په غاښ کې وی خوري کنه fressen چې ته وای په چک لګول خوړل لا پیشو چې کله مې نیسي خو حمله پې کوي داسې په غاښۍ که نه نو دې په خاطر fressen ورته وایي ښه اوس درته دا ټول بریف بیا لولم فرض که دا یو بریف یې لیکلی چا ته یې لیکلی ده الیزا ته یې لیکلی چې څه ویلي دي په دې بریف کې چې ویلي اوس دې کې ګورم نومینټیو او اکوزیټیو دواړه استفاده شوي لیبه الیزا ګور تاسو باید لوستل هم زده کړئ صحیح ده Jetzt habe ich einen Hund وای اغلی الیزا Jetzt habe ich einen Hund وای زه اوس یو سپی لرم Der Hund ist sehr süß وای دا سپی چې ده ډېر خوږ ده und heißt Fluki او نوم یې څه ده فلوکي نومیږي Du weißt وای ته پوهیږې ich habe وای زه لرم او همدارنګه eine Katze یو پیشو لرم
ein Kaninchen یو خرگوش یا سوی لرم und Fische او مایان هم لرم. Ich mag die Tiere و زما حیوانات خوښیږي. Den Hund liebe ich و سپي سره مینه لرم. Die Katze mag ich و پیشو مې خوښیږي هغې سره مینه لري او دې سره دی خوښیږي. Das Kaninchen mag ich ein bisschen وایي دا سوی چې دا مې وایي لږه خوښیږي. ولې لږه خوښیږي په قوس کې لیکلی es stinkt وایي بوی ترې نه ځي بد بوی ترې نه ځي. Nur die Fische finde ich langweilig وایي فقط دغه هغه چې دي مایان چې دي دا خسته کن دي ماته. Zum Glück وایي په خوش قسمتۍ سره mag die Katze وایي پیشکه چې دا خوښیږي چې خوښیږي د هغې خوښیږي auch den Hund او همدارنګه د سپي خوښیږي und der Hund mag او د سپی چې دی خوښیږي die Katze پیشو یې خوښیږي aber die Katze möchte immer die Fische fressen او د پیشو خوښیږي چې همیشه مایان وخوري چک پې ولګوي سیده بیرته زر زر وایم بیرته liebe Elisa jetzt habe ich einen Hund der Hund ist sehr süß und heißt Fluki du weißt ich habe auch eine Katze ein Kaninchen und Fische ich mag die Tiere den Hund liebe ich die Katze mag ګوره liebe ich ګوره دلته دا جمله به څه رقم وایي ich mag die Tiere جمله ختمه سوه den Hund liebe ich دا بله جمله سوه اوس دلته die Katze mag ich صحیح ده بله جمله سوه das Kaninchen mag ich ein bisschen es stinkt nur die Fische finde ich langweilig zum Glück mag die Katze auch den Hund und der Hund mag die Katze aber die Katze möchte immer die Fische fressen. نو دا وګورئ دې کې تاسو نومینټیو او اکوزیټیو دواړه استفاده کړل. اوس دوستانو دا په اکوزیټیو کې جملې دي چې په اکوزیټیو کې تاسو باید دا زده وي. پوښتنه او ځوابونه باید تاسو زده وي. دا جملې چې زده سئ تاسو ژبه کې تغییرات راځي یعنې تاسو ژبه راوکېږي تیزیږي صحیح ده ښه متوجه اوسئ. دا یو مثال ده haben Sie keinen Computer وایي تاسو کمپیوټر نه لرئ دا ورته چې وایي doch ولې نه ich habe natürlich einen Computer وایي زه نه ولې نه زه یو کمپیوټر لرم natürlich ein Computer دا بلې تکرار ده دویمه جمله بیا اوس د درېمې ته راځو haben Sie keine Kreditkarte وایي آیا تاسو کریډیټ کارت نه لرئ ګوره په کاینه باندې پوښتنه وشوه دا ورته doch ولې نه ich habe natürlich eine Kreditkarte ولې نه زه یو کریډیټ کارت لرم بیا پوښتنه ترې کوي haben Sie keinen Schirm وایي آیا تاسو چترۍ نه لرئ haben Sie keinen Schirm دې نه مطلب دا نه ده چې آیا دا خو تاسو لپاره تشریح کوم دې معنی ده چې تاسو یعنې چترۍ نه لرئ اوس زه تاته وایم haben Sie keinen Schirm ته څه شی وایې doch ولې نه ich habe natürlich einen Schirm زه لرم یو یعنې زه یو چترۍ لرم einen Schirm اوس haben Sie kein Auto و تاسو هغه نه لرئ یعنې موټر نه لرئ پوښتنه غوندې وکړئ تاسو یې موټر نه لرئ دا ورته doch ولې نه ich habe natürlich ein Auto ولې نه زه یو موټر لرم بیا وایي چې haben Sie keinen Laptop وایي تاسو لپټاپ نه لرئ دا ورته وایي doch ولې نه ich habe natürlich einen Laptop بیا اوس وایي haben Sie keine Jacke تاسو وایي جاکټ یاکه یا جمپر نه لرئ دا ورته وایي doch ولې نه ich habe natürlich eine Jacke بیا اوس ورته وایي haben Sie keine Handy وایي تاسو موبایل نه لرئ دا ورته وایي doch ولې نه ich habe natürlich ein Handy زه ولې نه زه یو موبایل لرم بیا دا ورته haben Sie keine Tasche وایي تاسو تاشې نه لرئ بیک نه لرئ دا ورته وایي doch ولې نه ich habe natürlich eine Tasche زه وایي تاشې لرم اوس وایي haben Sie keine Bücher وایي ته کتابونه نه لرئ دا وایي doch ولې نه
ich habe natürlich Bücher ګوره دلته ارټیکل نه دی استفاده کړی وایي زه کتابونه لرم ځکه هلته یې عین ورته نه استفاده کړي په خاطر ارټیکل نه دی استفاده وایي زه ولې نه زه کتابونه لرم وایي haben Sie keine Stifte وایي ته قلمونه نه لرې ته وایي doch ولې نه ich habe natürlich Stifte زه قلمونه لرم دا جملې په یادو زده کړئ ځکه چې دا دوخ څه معنا لري دوخ معنا ولې نه کنه ته زه استاد ته وایم کنه ته افغان نه ته چې ولې نه زه افغان یم د ولې نه مطلب دوخ راځي په جرمني ژبه کې دوخ او دا دوخ باید تاسو زده وي صحیح ده ښه متوجه اوسئ دا بیا تکراروم haben Sie keinen Computer doch ich habe natürlich einen Computer haben Sie keine Kreditkarte doch ich habe natürlich eine Kreditkarte haben Sie keinen Schirm doch ich habe natürlich einen Schirm haben Sie keinen Laptop doch ich habe natürlich einen Laptop haben Sie kein Auto doch ich habe natürlich ein Auto haben Sie keine Jacke doch ich habe natürlich eine Jacke haben Sie kein Handy doch ich habe natürlich ein Handy haben Sie keine Tasche doch ich habe natürlich eine Tasche haben Sie keine Bücher doch ich habe natürlich Bücher haben Sie keine Stifte doch ich habe natürlich Stifte نو دا زمونږ د نن ورځې درس دوستانو کوشش وکړئ دا ویډیو بار در سره وګورئ او در سره ولیکئ 2 ځلې 3 ځلې سره ولیکئ کوشش وکړئ دا جملې په یادو زده کړئ چې تاسو په اکوزیټیو کې نور مشکل ونه لرئ زمونږ درس په همدې پای ته ورسېده کوشش وکړئ کمنټ وکوئ په هر دفعه چې ګورئ یا جمله لیکئ په کمنټ کې زه پوه شم څوک دا ویډیو ګوري څوک نه ګوري صحیح ده نو ښه وخت درته غواړم ښه شیبې تر 18 درسه پورې د الله په امان